د ښځې زکات په خاوند نه دی واجب دا په ښځه واجب دی او دا به یې ورکوي واجب په دې دی په خاوند نه دی واجب ام سلمه رضی الله تعالی عنها الله سته بنګړي نبی علیہ السلام ته فرمای دا بم په خزانه کې حسابيږي نبی علیہ السلام ورته نه ک زکات ته ورکو نه بیا پاک دي بیا څه مسله نشته زم زنانو ک بنګړي پلاسه کو هار اغوندي ک هار ورچه ک بنګړي ورچه ارس چې اغوندي د سرو زرو خو چې زکات تی نه ورکوي نو بیا د دې نه بهر دی بیا په دې کې وعید نشته دی خو نارینه او زنانه ځان پوه کوي نبی علیہ السلام فرمایي دا یو حدیث ځان ته مخې ته کوي مالدارانو چې 50 زکات واجب دی من آتاه الله مالا نبی علیہ السلام فرمایل چې چاله الله مال ورکړي دې مالدار وي دې صاحب د نصاب وي فلم يؤد زکاته او دې د خپل مال نه زکات ورنکي د مال نه زکات ورنکي او مال په زکات په واجب دی مسل له يوم القيامه د مال د چنن بینک کې خېده دا دې تن تاویږي او په بډوه کې سمسمي او دا کالی او بنگړي چې زنانه نن ورچولې دي او نن په خیسته ښکاري مسل له یوم القیامه د دې شکل به بدل شي دا مال به بدل شي ثبت جوړ شي شجاعا اقرع د دې مال نه به یو مار جوړ شي او اقرع سر به کټي د کم مال نه چې سړی زکات ورنک دسی مار به جوړ شي چې دا سر به کټي دا سر به کټا چی کنه د کم مار دا د ډیرو زخر او اثري چې د کم مار زخر تیزی نو د سر کټي نو د دې مال نه ودسی مار جوړ کی چې شجاعا اقرا سر به کټاوي د زخر او اثر به دومره تیزی چې په سر به ویختنه له زبیبتان او د دغه مار به د سترګو د پاسه دوتا کی لګیدلی سلور سترګې سپیم لیدلی خلق وی دا سلور سترګې سپین دو سترګې او دو پټا کی نو د دې مار نه به یو کټا سره مار د دې مال نه جوړ شي سر به کټای او دوا ټاکی به د سترګو د پاسه لګیدلی یطوقه یوم القیامه او د غاړې ته به یې ورواچي په قیامت کې زنانه نن کالو ته خوشحالي خدا پته ورته نشته چې بما زکات واجب دی یطوقه یوم القیامه دغه مار به ورلدسی دی غاړې ته ورواچي توق به جوړ شي ثم یأخذ بلهزمتیه یعنی شدقیه او دغه مار به دی وخکو ته ونخلی نیسي او وخکی به ولدسی خوري دی وخکو ته به د مال انخته او आवाज به ورته کوي انا مالکا انا کنزکا زستاغ مالما زستاغ خزانه ما چې دنیا کې د زمانه زکات نو ورکړي انا مالک انا کنزک استاغ مالما استاغ خزانه ما دی وخت ته به انخته لګیا وي دا وخت کې به خوري دغه مال